بسم الله الرحمن الرحیم. د صدقه کولو بشماره فائدې دومره ذات فائدې دي. یقین وکړئ چې چرې زوس تاسو مخې ته را فائدې شروع کما نو دا وخت په ختم شي، لیکن د صدقې چې کوم فائدې دي هغه به ختم نشي. ځکه په قران مجید کې بار بار الله رب موږ تاسو ته د صدقې حکم راکړي چې تاسو صدقه کوئ، خیرات کوئ، او دا دومره طاقتور عمل له په یو حدیث شریف کې راځي چې کله الله رب عزت د ازمکه پیدا کړه او د ازمکه بچاو کړه دا به خوځیده داسي بیا الله رب عزت په دې باندې طاقتور غرونه کې خپل دې سره دې چې هغه خوځیدو هغه چال چې کوم دی هغه ختم شو. فرشتو عرض وکړ اے الله دا دومره طاقتور مخلوق دی دا غرونه آیا دینه طاقتور مخلوق نورم ته پیدا کړل؟ نو الله رب عزت فرمایله چې جی ها وسپنا داسې چې دا غرونه چې کوم دي دم ماتي. نو بیا فرمایله چې آیا د وسپنه نم د سي طاقتور مخلوق ته پیدا کړل؟ نو الله رب عزت فرمایله چې جی ها اور داسې دی چې هغه دا وسپنه چې کوم دا ولېږي دا وسپنه بور کې کېدی نو هغه ور راولګي دا وسپنه ولېږي. بیا و فرمایله چې اے الله د دې ور نم ته طاقتور مخلوق پیدا کړل؟ نو الله رب عزت فرمایله چې جی ها دې ور نم طاقتور مخلوق پیدا کړل هغه دی وبو چې دا وبو تاسو په دې اور باندې واړو نه دا اور چې کوم دا بیا مرشي دي وی فرمایله د دینه طاقتور. نو الله رب عزت فرمایله جی ها هغه د مؤمن یا د انسان هغه عمل هغه صدقه چې هغه په خلاص باندې غور کې او چپلا سي پته ولګي، یعنی په اخلاص سره یو مؤمن صدقو کې نو دا د هر شي نه جګم دا طاقتور عمل دا دومره پاورفول عمل له صدقه کوي. نو په کار دار چې موږ تاسو سوبو صدقه خیرات وګدا داسې عمل له چې دا د الله رب عزت قهر غضب غصه دا جګم دی اصلي. څنګه چې موږ کله ګناهونه وکړو نو ګناهونه دا اور دا لمبي بلیږي، او کچې بیا موږ صدقه وکړو نو صدقه په ذریعہ باندې الله رب عزت دا ګناهونه میټاوي، دا الله رب عزت غضب سور شي. دا داسې عمل لري چې الله رب عزت دې په ذریعہ باندې په انسان باندې جرروان مصیبتونه دي هغه لري کی. موږ تاسو څه پته چې موږ باندې سم مصیبت راتلواله دي، کچې موږ صدقه وکړو نو هغه مصیبت رکاو شي، کچې ورنو هغه مصیبت موږ تراورس. ناګهاني آفات او بلیاتونه دغه شانتي ناګهاني مرګ نه د حفاظت یو ذریعہ ده. په قران مجید کې جا بجا الله رب موږ ته فرمایي د صدقې کولو موږ تاسو حکم راکړل، بار الله رب فرمایي او دا حکم موږ ذکر راکړل چې موږ زموږ بدی کې خپل فائدہ ده. الله رب په قران مجید کې فرمایي الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هغه خلک چې د الله رب العزت په لار کې صدقه خیرات کوي خفیه طریقې سره او اعلانیه طریقې سره، یعنی په پټه باندې په ښکارا باندې صدقه کوي، د دوی لپاره اجر دی د الله رب عزت په نزدیک دوی ته ډېر غټ اجر ملاوي. او صرف اجر نه دی بلکې د دوی مغفرت هم کیږي او د قیامت پر ورځ باندې دوی ته بس خوف او ډر او دغه شانتي س غم به ورته نه وي، یعنی د صدقه به د قیامت پر ورځ باندې هم د دوی لپاره د نجات یو ذریعہ جوړي. په دنیا کې دنه چې مصیبتونه دي پریشانیاں دي د ختمېدو ذریعہ ده، او د قیامت پر ورځ باندې الله حضرت صرف دوته اجر نه ورګي درجات نه بلندي بلکې مغفرت پم کې او وسره سره د الله رب عزت په پناه کې وي، د الله رب عزت په رحمت کې وي. غم او ټینشن او دغه شانتي ډر او خوف ودوت نه وي د قیامت چې هولناک منظر دغه شانتي بشمار آیتونه دي. بلکې بل آیت کې الله رب عزت فرمایي ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم. هغه خلق هغه نارینه چې هغه صدقه ورکي، هغه زنانه چې کوم صدقه ورکي، هغه الله رب عزت ته قرض حسن ورکي، یعنی دا د الله رب عزت منګه گویا چې قرض ورکو. او تاسو یقین وکړئ چې منګه الله ته قرض ورکو هغه چې بیا منګه واپس راکې دا غي بس شان خپل د شان مطابق دې منګه بیا تاسو لا دې اجر دې چې کوم اجر دې بدل منګه تاسو راکې یضاعف لكم. الله رب عزت صفر مې چې دا به بڑاو کما بیا تاسو نظر کوم واپس او صرف بڑاو مې بنو بلکې تاسو مغفرت هم کوم دې په ذریعہ باندې. دا د مغفرت ذریعہ دا دغه شانتي په دنیا کې هم ډېر شي تنګیان دي مصیبتونه دي. نن سبا کې خلک وي د رزق تنګي دا پریشانی دا مصیبتونه دي، کچې تاسو صدقه ورکول شروع کړئ نو ان شاء الله تعالی د رزق تنګي بند لاري به الله تاسو ته کولاوي. څه ضروري نه ده تاسو په هزار او په لګاو روپے چې کوم دي خرچه کوئ چې څومره تاسو وسی تاسو 10 روپے ورکړئ صرف د الله رب العزت رضا لپاره. نو الله رب عزت په هغه قبلې ځکه چې الله رب عزت نیتونو ته ګوري، هغه تعداد ته نه ګوري، غستانیت ته ګوري چې څومره ورکول شي او پسندې دی ورکړي څنګه نیت باندې ورکړي. سمجھ کې خبر راځي. نو یو خدای چې دا د ګناهونو د ختمولو ذریعہ ده. په حدیث شریف کې راځي
چې صدقه چې کوم د ګناهونه داسې صفاګي څنګه چې وبو چې کوم دی اور مړي دا شانتي دا ګناهونه داسې ينزي صفاګي. او په یو حدیث شریف کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایي الصدقه ترد البلاء. صدقه چې کوم دی را روان مصیبتونه چې کوم دی هغه لری کوي په انسان باندې چې څومره روان مصیبتونه دي را روان مشکلات حالات راځي په انسان باندې هغه لری کوي. د دې په ذریعہ باندې الله به انسان ته اساني ورکړي. او په یو حدیث شریف کې خود دې پر راځي چې دا صدقه چې کوم دی دا چې کوم ناګهاني مرګ دی یو داسې مرګ چې دا غینا انسان له پناه غوښته پکابي نو د داسې ناګهاني مرګ نم الله رب عزت دې صدقه په ذریعہ باندې هغه انسان ته نجات ورکړي. یعنی د ناګهاني افاتونه ناګهاني مرګونو نه د انسان چې کوم دی الله رب عزت حفاظت کوي د بچو حفاظت کوي. او د قیامت پر ورځ باندې بدا حدیث شریف کې راځي چې دا د قیامت پر ورځ باندې سوي دا به د انسان لپاره یو سایه وي سورې به وي. د قیامت پر ورځ باندې به صرف د الله رب د عرش سورې وي. ظاهره خبره ده دا انسان چې صدقه ورکړي نو دی به د الله رب د عرش د سورې د لاندې وي. او دا صدقه چې کوم دی دا د زړه د سکون یو علامت یو ذریعہ ده چې کوم انسان صدقه کوي نو د دلی طور پر اطمینان سکون ملاويږي. ځکه وي چې کوم کس ډیپریشن په غمونو کې مبتلا وي هغه په کار دی چې هغه کثرت سره صدقه کوي چې دې صدقه کوي بل چاته دې نه پرسي راحت رسي نو دې په ذریعہ باندې دته به دلی اطمینان او سکون ملاويږي. ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء. تاسو بزمګه والا باندې رحم وکي نو اسمان والا تاسو باندې رحم کوي. او دغه شانتي دا د بیماریانو د شفای ذریعہ ده. نو سبا کې موږ تاسو هسپتالونو ته منډي وو لیکن بل طرف ته موږ دا غوړنه کو چې موږ صدقه خیرات ورکړو چې الله حبیب د مصیبتونو د بیماریانو دینه موږ له شفا راکړي. په حدیث شریف کې راځي نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي چې تاسو چې کوم بیماران دي د هغه چې کوم علاج دي هغه د صدقې په ذریعہ باندې وکړي. یعنی صدقه ورکوي نو د هغه په ذریعہ باندې چې کوم ناګهاني داسې بیماریان علاج بیماریان د دینه الله حبیب تاسو ته شفا درکړي. او دغه شانتي دا صدقه چې کوم ده دا د مرګ نه بعد هم یو صدقه جاری وي. یعنی با صدقې داسې چې هغه صدقه جاری وي انسان مړ شي او مثال طور پر ته یو کولر ولګو یا یو ځکه کویو کو یا یو لار سم کړه روډ دی جوړ کو یا د چاته داسې سہولت ورکو نور چې ستاسو مرګ نه بعد داغه خلک فائدو چدي نو دا صدقه جاریه ده د مرګ نه بعد هم تاسو به دې ثواب ملوي. د دې نه علاوه بشمار فائدې دي. نو په کار دا چې موږ تاسو خپل په ژوندۍ کې د صدقې چې کوم دي دا معمول جوړ او کچري تاسو تر اوسه پورې به دې حواله سره سستی کړی نو نن با تاسو دا اراده وکړئ د نیت وکړئ تاسو ان شاء الله تعالی په خپل سترګو بداوي نه چې د صدقې په ذریعہ سره د دې صدقې په بدولت تاسو څومره مشکلات دي هغه څنګه لري کیږي څومره مصیبتونه چې تاسو باندې راغلي هغه څنګه لري کیږي څنګه تنګ لاري دي چې هغه بندشي تاسو لپاره تاسو لپاره کولاويږي د رزق فراوانی د دې په ذریعہ باندې الله حضرت انسان باندې رزق فراوانی کی. په حدیث شریف کې راځي چې صدقه چې کوم دې سره مال نه کمیږي. یعنی موږ و چې زب صدقه ورکوم زما مال به کم شي بلکې الله رب عزت په قران مجید کې فرمایي چې تاسو رب الله له چې کوم دې قرض حسنه ورکینو الله رب عزت په هغه بڑاو چړاو کې تاسو ته واپس کوي. نو هغه تاسو په دنیا کې واپس کوي په دنیا کې هم تاسو په رزق کې تاسو مال او دولت کې اضافه کوي. چې کوم تنګ لارې دي رزق حواله سره تاسو چې کوم تنګیانې پریشانې هغه بل لري او په رزق کې په دنیا کې مصحت کې او آخرت کې هم بڑا چڑا کر چې کوم دې بدله ده هغه د اجر په تور تاسو ته درکې او صرف اجر باندې درکې بلکې مغفرت هم درکې. او داسې انسان چې کوم د قیامت پر ورځ باندې د الله حضرت د عرش د سورې دلاندې دي نو د صدقې فائدې دي. یعنی نقصانات یې نشته بلکې فائدې دي. کومه فائدہ چې هغه پکې نشته په دنیا کې هم فائدې او په آخرت کې هم فائدې دي. الله حضرت دعا ده چې الله رب دې موږ تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي اجازه راکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.